بختور تر بختور و ما سورزی کلیوال د پیغمبر و ما سورزی بختور نبوي سیرت. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د نبوي سیرت خپرونو ته. و ما سورزی کلیوال د پیغمبر و ما سورزی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی چې د احزاب په غزوې باندې موږ غږېدلو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینې منوره کې همدارنګه سره د صحابه و کرامو د جنگ لپاره تیاری کوي او دښمن د بیرون څخه تر محاصرې لاندې نیولی. تر اوسه لا د مشرکینو او د مسلمانانو ترمنځ باقاعده جنگ نه دی شروع شوی، نو د قریشو د لښکر ځینې سپرو خپل اسونه د مدینې په لور وځغلول. جنگ لا شروع نه ده، ګوري چې د هغوی مخې ته یو لوی خندق کینل شوی دی. هغوی ویلي دا کوم نوی چل او تکتیک دی چې عربان یې نه پیژني. نو بیا مشرکینو په خندق کې یو تنګ ځای ولید، د هغې نه د خپل اسونه راتیر کړل او د مدینې خاورې ته ورننوتل. په دې اسورو کې مشهور اتل، د مشرکینو مشهور قهرمان عمر بن عبدود هم شامل و چې هغه د زر کسه اسپرو انډول ګڼل کېده. کله چې هغه د مسلمانانو د لښکر مخې ته راغی ودرېد او په لوړ آواز یې ویل څوک شته چې زما مقابلې ته راووځي. حضرت علی کرم الله وجهه د عمر بن عبدود مقابلې ته راووت. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وارې حضرت علی کرم الله وجهه د دې نه منع کړه چې هغه د عمر بن عبدود مقابلې ته راووځي، ځکه هغه ډیر اتل، هغه ډیر قهرمان و، د هغه مقابله چا نه شوه کولی. خو چې هغه ډیر په لوړ آواز باندې غږونه کول، نو حضرت علی کرم الله وجهه مجبوره شه رسول الله اجازه ورکړه د هغه مقابلې ته راووت. کله چې حضرت علی کرم الله وجهه د هغه مقابلې ته راووت، حضرت علی کرم الله وجهه ورته وویل ای عمره، تا د الله سره دا تعهد او دا وعده کړې وه که کوم قریشي سړی تا ته 2 کارونو څخه یو کار در وښي یا د 2 کارونو نه تا یو کار ته راوبلي، ته به یې قبول کړې. زه هم قریشي سړی یم، تا 2 کارونو ته رابلم. عمر ورته ویلې هوکې دا خبره ما کړې ده، که کوم قریشي سړی د 2 کارونو نه یو کار ته ما راوبلي، زه به په هغو کې خامخا یو منم. حضرت علی کرم الله وجهه ورته ویل زه تا الله او د هغه د رسول او اسلام ته رابلم. زه تا الله طرف ته، د هغه رسول طرف ته او اسلام طرف ته رابلم. عمر بن عبدود چې ډېر په کبر او په غرور کې راوتلی و، هغه ورته ویلې زه هغوی ته اړتیا نه لرم. بیا حضرت علی کرم الله وجهه ورته ویلې زه تا جګړې او مقابلې ته رابولم. عمر ورته ویلې وراره ولې؟ قسم په الله زه غواړم چې تا ووژنم او ته کله هم زما مقابله نشي کولی. زما قهرمانی او زما اتلتوب خو تاسو ته معلوم دی، ته څنګه نن زما مقابلې ته راوځې؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته ویلې خو قسم په الله زه غواړم چې تا ووژنم. د حضرت علی کرم الله وجهه د دې خبرې په اورېدو سره عمر ډیر ګرم شه، ډیر په غرور او په کبر کې شه. د خپل اس څخه یې ټوپ که او د حضرت علی کرم الله وجهه مقابلې ته راووت. حضرت علی کرم الله وجهه ته مخامخ شو، دواړو جګړه او مبارزه پیل کړه.
او هر یوه د بل د وژلو هڅه کوله. د لږې جګړې څخه وروسته د دین دښمن د حضرت علي کرم الله وجهه په لاس باندې ووژل شو. د مشرکینو لښکرو مسلمانان نږدې یو میاشت د ټولو خواو څخه تر کلکې محاصرې او بندیز لاندې ونیول. مسلمانانو باندې ابتلا او امتحان ډیر سخت شو. د منافقینو نفاق را څرګند شو. په دې بهانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مدینې ته د تګ اجازه وغوښته چې ان بیوتنا عوره وما هي بعوره ان یریدون الا فرارا. رابغله رسول الله ته به ویلې زموږ کورونه خالی دي، هلته څوک نشته پکې نارینه. حال دا چې الله وایي کورونه یې خالی نه ول، په دې بهانه یې تیښته کوله، د جنګ نه تښتېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د سختې ویرې په حالت کې ول چې نعیم بن مسعود غطفاني راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل زه مسلمان شوی یم، خو قوم مې تر اوسه خبر نه دی چې زه مسلمان شوی یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې ویلې څه دې خوښه وي امر راته وکړه چې سر ته ورسوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نعیم بن مسعود غطفاني ته ویل ته زموږ له جملې څخه یو وګړی که توانیږي دښمن له موږ څخه لرې کړه، ځکه چې جنګ تکتیک دی، په هره طریقه چې کولی شي د دښمن په منځ کې شک پیدا کړه، د هغوی په زړونو کې وسوسې پیدا کړه او دښمن زموږ نه لرې کړه. نعیم بن مسعود د بني قریظه قبیلې ته ورغی. داسې خبرې ورته وکړې چې خپل دې موقف کې متردد او شکمن کړل، ځکه بني قریظه هغه قبیله وه چې مشرکینو سره لاس یو کړی و چې موږ او تاسو به په محمد رسول الله حمله کړو. دا د یهودو قبیله وه. نو نعیم بن مسعود غطفاني د بني قریظه قبیلې ته ورغی. هغوی ته داسې خبرې وکړې چې هغوی په خپل موقف او په خپل تصمیم کې شکمن او متردد کړل چې تاسو څنګه د غطفان او مشرکینو سره مرسته کوئ او حال دا چې هغه د مدینې اوسیدونکي هم نه دي او انصار او مهاجرین چې هغه د مدینې منورې اوسیدونکي دي هغه ستاسو ګاونډیان دي، هغوی سره تاسو څنګه دښمني کوئ؟ او دا خبره هم د یهودو قبیلې بني قریظې ته وکړه. تر هغې پورې د قریشو او د غطفان سره په جګړه کې برخه وانخلئ تر څو چې د هغوی مشران ستاسو سره برمته پاتې نشي. چې کله د هغوی مشران تاسو سره برمته پاتې شول، بیا تاسو قریشو او همدارنګه غطفان قبیلې سره شریک شئ په جګړه کې او په مدینې باندې حمله وکړئ. ځکه چې کله هم هغوی برمته واخیستل، بیا به تاسو سره دا ډاډ وي چې د شکست په حالت کې به تاسو یوازې نه پرېږدي. د بني قریظه خلکو ویلې نعیمه ډیره ښه مشوره دې راکړه. نو نعیم بن مسعود غطفاني رضی الله تعالی عنه دا خبره یهودو ته وکړه. اوس ورځي مشرکینو ته چې کله قریشو ته ورغی، هغوی ته د خپل اخلاص او خیرخواهي څرګندونه وکړه. مشرکینو ته دا ویلې چې د بني قریظه یهود په خپل هغه تړون کې چې تاسو سره کړی و پښیمانه دي. هغه تړون چې تاسو سره کړی و په هغه کې پښیمانه دي. هغوی د تاسې نه د تړون ضمانت په توګه ستاسې مشران غواړي چې هغوی تاسې هغوی څخه برمته پرېږدئ او بیا به د یوې جوړې جاړې په توګه ستاسې مشران د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وسپاري چې سرونه یې پرې کړي. دا خبره قریشو ته وکړه. د هغې نه وروسته راغی د غطفان قبیلې ته. هغه څه یې ورته ویل چې هغه خبره یې قریشو ته کړې وه. نو په دې سره دواړه ډلې د یو بل څخه په ویره کې شوې. مشرکین د یهودو نه په ویره کې شول، همدارنګه یهود د مشرکینو نه په ویره کې شول، غطفان هم د یهودو نه په ویره کې شول، یهود د غطفان نه په ویره کې شول. دا ټول کار چا وکړ؟ نعیم بن مسعود غطفاني رضی الله تعالی عنه. نو د مشرکینو او د غطفان قبیلې زړونه د یهودو په خلاف شکمن او د کرکې او کینې څخه ډک شول او دا متحده جبهه چې دوی جوړه کړې وه د داسې تفرق او اختلاف کار شوه چې هرې ډلې د بلې څخه د ویرې احساس کوه. کله چې د قریشو سالار ابو سفیان او د غطفان مشرانو د یهودو څخه د مسلمانانو په خلاف د یو پرېکنده جګړې غوښتنه وکړه، ابو سفیان همدارنګه د غطفان قبیلې مشرانو د یهودو نه وغوښتل چې اوس به موږ او تاسو د محمد رسول الله په خلاف جګړه کوو. نو په دې غوښتنه کې یهود زړه نازړه شول او د هغوی څخه د مشرانو د برمتې په توګه د اخیستلو غوښتنه وکړه چې جګړه کې موږ تاسو سره هله شریکېږو چې تاسو خپل مشران موږ څخه برمته پرېږدئ.
نو په دې سره قریشو او غطفانیانو ته د نعیم بن مسعود د خبرې رښتینولي ښکاره شوه چې نعیم رښتیا ویلي و. نو مشرکینو او غطفانیانو د یهودو دا غوښتنه رد کړه. په دې توګه یهودو ته هم د نعیم خبره رښتیا معلومه شوه چې نعیم خو رښتیا ویلي و چې مشرکین او غطفانیان کله هم تاسو سره جګړه کې نه شریکیږي، نو چې کله جګړه کوئ هغوی نه د هغوی د مشرانو د برمتۍ غوښتنه وکړئ. او د متحدې جبهې ډله یو له بله څخه زړه بدې اتحاد یې دړې وړې او خبره یې ماته شوه. دا ټول کار چا وکړه؟ نعیم بن مسعود غطفاني رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر علیه السلام ورته لارښوونه کړې وه. جنګ په خپله یو فریب او تکتیک دی. په دې سره د دوی په زړونو کې نفاق پیدا شه. د هغه جګړې نه دوی مخ واړوه. اوس نو وګورو چې ابو سفیان چې د مشرکینو مشر دی هغه څه کوي. دا به واورو خو د یوې دمې نه له کوثر او له زمزم سره پخلاوه، له کوثر او له زمزم سره پخلاوه، بس له تندې مرور وما څو ورځې کلیوال د پیغمبر وما څو ورځې. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړي وي. الله رب العزت اوس د خپل پیغمبر مرسته کوي. نو د ژمي په یخه شپه کې په احزابو یعنې په متحدې جبهې باندې طوفاني باد مسلط کوي چې هغه باد د هغوی دیګونه او د هغوی خیمې چپه کړې. ابو سفیان ودرېد، په لوړ آواز یې ویل: ای قریشو، په الله سوګند تاسې په مناسب او محفوظ ځای کې نه یاست. زموږ او ستاسو څاروي او همدارنګه سورلۍ له منځه لاړې. بنو قریظه همدارنګه د خپله وعده زموږ سره ماته کړه، تړون یې مات که او د خواشیني سره یې مخ کړو. وګورئ چې طوفان او باد او یخني را سره څه کوي. دیګونه مو په ځای نه درېږي، زموږ او ستاسو اور نه بلیږي، زموږ او ستاسو خیمې نه ټینګېږي. تاسو د دې ځای نه کوچ وکړئ، کډه وکړئ. زه هم د دې ځای نه کډه کوم. په دې خبرې سره ابو سفیان خپل ګونډه شوي اوښ ته ورغی، ګونډه یې ورته خلاصه کړه، پرې کېناست. اوښ د یو ګزار ورکولو سره ودرېد او د مکې په لور یې مخه کړه. کله چې غطفان قبیلې د قریشو د دغه کړو څخه خبر شول، په هغو کې ماته ګډه شوه او هغوی هم د خپل ټاټوبي په لور وخوځېدل. حذیفه بن یمان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د متحده لښکر د حالاتو د معلومولو لپاره استولی و، په داسې حالت کې راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه ولاړ و. د احزابو د سترګو لیدلی حال یې ورته بیان که. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو سره یو ځای د مدینې په لور واپس حرکت وکړ. الله رب العزت د خندق د غذا په اړه په قرآن کریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ای مؤمنانو، تاسو د الله هغه نعمتونه را یاد کړئ چې کله پر تاسې لښکرې راغلي نو موږ په هغو باندې باد راوالوزوه او داسې لښکرې مې پرې مسلطې کړې چې تاسو هغه نه لیدلي او الله رب العزت ستاسې کړنې ډېرې ښې ویني. الله پې باد مسلط. همدارنګه الله رب العزت په صورت احزاب کې فرمایي: ورد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا وکفى الله المؤمنین القتال وکان الله قویا عزیزا. الله رب العزت کافران له غصې نه ډک په داسې حالت کې ستانه کړل چې هیڅ ګټه یې نه وه ترلاسه کړې او مؤمنانو ته په جنګ کې یوازې یو الله بس دی. الله رب العزت مؤمنان له جنگ څخه وژغورل او الله رب العزت پیاوړی او برلاسه دی. جنگ پای ته ورسید او د تل لپاره مشرکانو د مسلمانانو په خلاف د جنگ توان ترلاسه ورکړ. په دې مناسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د دې څخه وروسته به قریش هیڅکله ستاسې په خلاف جنګ ونه کړی شي. له دې وروسته به تاسې د هغوی ټاټوبي ته د جګړې او غذا لپاره ورځئ. همداسې وشو. د خندق په غذا کې 7 کسه مسلمانان په شهادت ورسېدل او 4 مشرکان هلته هم ووژل شول. بني قریظه خو تړون مات کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ نو په هماغه لومړنیو میاشتو کې د مهاجرینو او انصارو ترمنځ یو میثاق او تړون ولیک او په مدینه کې میشته یهودي هم په هغه تړون کې شامل کړل.
هغوی سره هم معاهده وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یهودو ته د خپلو دینی مراسمو د ادا کولو اجازه ورکړه او په خپلو مالونو کې د پوره تصرف واک ورکړه. په هغوی یې ځینې شرایط ولګول او د هغوی ځینې شرایط هم رسول الله ومنل. په هغه تړون کې راغلي وو، په هغه تړون کې داسې راغلي وو که په دې تړون کې د شریکو وګړو په خلاف څوک جګړه وکړي دوی به د یو بل سره مرسته کوي. یعنی که څوک په یهودو حمله کوي مسلمانان به مرسته کوي، او که څوک په مسلمانانو حمله کوي یهود به مرسته کوي، او په ناوړو چارو کې به یو بل سره همکاري نه کوي. او که څوک په مدینې منوره حمله وکړي ټول به د مقابلې لپاره راوځي. د خیبر یهودي قبیلې مشر حیی بن اخطب د بني قریظه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د تړون ماتولو لپاره وهڅوله چې تاسو رسول الله سره تړون مات کړئ او د قریشو سره همکاري او تعاون وکړئ. د بني قریظه سردار کعب بن اسد قرظي ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم څخه مو د صدق او وفا پرته بل څه نه دي لیدلي، خو بیا یې هم تړون مات کړ. دا ټول چا وهڅول؟ حیی بن اخطب. او د هغه عهد څخه یې د بیزاري اعلان وکړ چې د هغوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ شوی و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بني قریظه له لورې د تړون د ماتولو خبر ورسید، د هغوی د حلیفو قبیلو اوس او خزرج سرداران سعد بن معاص او سعد بن عباده رضی الله عنهما یې د انصارو د یوې ډلې په ملګرتیا د دې خبرې د رښتیا او دروغو د معلومولو لپاره بني قریظه ته واستول. کله چې هغوی ورغلل یهود یې د دې څخه په بد حالت کې وموندل، کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر رسېدلی و. هغوی ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژنو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې بدې ردې ویلې او دا یې ویلې چې محمد څوک دی؟ زموږ او د محمد ترمنځ هیڅ تړون او عهد نشته. هغوی په مسلمانانو باندې د حملې تیاری کوه، غوښتل چې د مسلمانانو په لښکر باندې د شا له طرفه حمله وکړي چې دا په میدان کې د مخامخ حملې څخه ډیره سخته او خطرناکه وه. الله رب العزت هغې ته په قرآن کریم کې داسې اشاره کوي: اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. هغه وخت یاد کړئ چې دښمن په تاسې له پورته او ښکته لورې حمله وکړه او دا د مسلمانانو لپاره سخت امتحان وخت و. نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق څخه مدینې ته راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپله وسله د خپلې اوږې نه ښکته کوي، په ځمکه ږدي. جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی، رسول الله ته ویلې یا رسول الله آیا وسله دې ایښې ده؟ رسول الله وفرمیل هوکې. جبرائیل علیه الصلاة والسلام ویل فرښتو تر اوسه وسله نه ده ایښې، الله درته د بني قریظه په لور د تګ امر کوي، زه هم د بني قریظه په لور روان یم چې هغوی ولغځوم، ځکه هغوی تاسو سره خیانت کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي چې موږ او تاسو به د مازدیګر مونځ په بني قریظه کې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بني قریظه چې د یهودو غټه قبیله ده 25 ورځې کلکې محاصرې لاندې ونیوله، چې د محاصرې په نتیجه کې ښه وځپل شول او الله رب العزت د هغوی په زړونو کې رعب او ویره واچوله. د محاصرې د سختېدو او اوږدېدو په نتیجه کې بني قریظه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلې ته غاړه کیښوده. د اوس قبیله چې د بني قریظه ملګري ول راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغوی سپارښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس قبیلې ته ویل آیا تاسو دا خوښوئ چې ستاسو یو سړی د دوی په اړه فیصله وکړي؟ هغوی ټولو ویلې ای د الله رسوله موږ همدا غواړو چې زموږ د قبیلې یو کس د بني قریظه په هکله فیصله وکړي، ځکه دا زموږ حلیفان او ملګري دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دوی په اړه به پریکړه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه کوي چې دا د اوس د قبیلې مشر. رسول الله سعد راوبله. کله چې سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی د قبیلې خلک وی ورته ویل ای ابو عمره یعنی ای سعده د خپلو ملګرو سره نیکي وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه د دې فیصلې لپاره ټاکلی چې د هغوی سره ښېګڼه وکړي. کله چې هغوی په دې اړه ډیر ټینګار وکړه نو سعد ویل اوس سعد ته هغه وخت په لاس ورغی چې د الله د دین په اړه د هیڅ چا پروا نه کوي. بیا حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ویل زه د دوی په اړه فیصله کوم چې د دوی سړي دې ووژل شي، مالونه او دارایي دې توزیع شي او ښځې او اولادونه یې د جنگي بندیانو په توګه باید ونیول شي. د دې فیصلې په اورېدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ای سعده په حقیقت کې دی د دوی په اړه د الله د خوښې فیصله وکړه. دا فیصله د بني اسرائیلو په شریعت کې د جنگي قوانینو او هغه څه چې په اړه په تورات کې دي دا ستا فیصله هغه سره سمون وکړي او په دې توګه
د بني قریظه په حق کې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه پرېکړه نافظ او عملي شوه او مسلمانان د شا له لورې د حملې او داخلي انتشار او ګډوډي څخه خوندي پاتې شول. د خزرج قبیلې سلام بن ابي حقیق هغه څوک و چې د مسلمانانو په خلاف متحده جبهه جوړه کړې وه هغه یې ووژل او اوس له دې څخه د مخه د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر دښمن کعب بن اشرف وژلی و. نو په دې توګه مسلمانانو د کفر د هغه مشرانو د وسوسو څخه خلاصون امود چې تل به د اسلام او د مسلمانانو په ضد دسیسې جوړولې او ډلې ټپلې به تنظیمولې خو د هغوی په وژلو او د بني قریظه په هلاکت مسلمانانو د آرام ساه واخیستله. د دې نه وروسته صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سمامه برمته نیسي او رولی مدینې منورې ته په مسجد نبوي کې د یوې ستنې نه تړي. په آخر کې چې د سیرت کتابونو د هغه ډیره زیاته واقعه لیکلې پیغمبر علیه الصلاة وسلام هغه ته بخښنه کوي چې کله ورته بخښنه کوي ځي د خرماو تر څنګ هلته غسل کوي او راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقدس دین باندې مشرف کیږي او معونه هغه ځای و چې د هغه ځای نه به مکې مکرمې ته تل لپاره غنم تلل. راځي د مکې مکرمې غنم بندوي چې بیا به مکې ته غنم نه ځي. قریشو باندې ډېره سخته سختي راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتنه کوي چې یا رسول الله ته اجازه ورکړه چې موږ ته غنم راواستوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی وړاندیز مني او سمامه ته وایي چې هغوی ته غنم پرېږده چې ورشي. وروستنۍ خپرونې کې به انشاءالله د حدیبیې د صلح په هکله وغږیږو. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.